آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. روسیه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو کوم پلان نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخائیل بوګدانوف وایي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره کوم پلان نه لري. نوموړي د منځني ختیځ په یوه څېړنیز مرکز کې ویلي چې هېواد یې په افغانستان کې داسې ائتلافي رهبرۍ رامنځته کېدل غواړي چې ټول سیاسي قوتونه او مذهبي اقلیتونه پکې شامل وي. د روسي مقام په وینا تر هغې چې طالبان د همداسې یوې فضا په رامنځته کولو اقدام ونه کړي، دوی یې د رسمیت پیژندلو په اړه نه پوهېږي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه او د سیمې یو شمېر نور هېوادونه ممکن په ډله ییزه توګه ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. د طالبانو د حکومت څه باندې 6 میاشتې پوره کېږي، خو تر اوسه هیڅ کوم هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړه خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.